بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمانم د تحسین الله تاثیر خبر بکو په خیبر پختونخوا کې سکیورټي حواله سره او سیاسي توګه باندې 24 غنټو دوران څومره مهم پیشرفت شوی دی دغه کې د ټول ناول کې موږ د سکیورټي حواله سره خبرو کو نو ډرون حملو کې هغه شان اضافه روانه ده په بنو کې یو ځل بیا په دوه مختلف علاقو کې ډرون حملې شوې دي یو ډرون حمله په یو کور باندې شوې ده چې پکې یو زنانه مړه شوې ده درې ماشومان ژوبل شوي دي او ویل کېږي چې دغه زنانه حامله وه پریګننټ وه بل طرف ته په یو تاڼه باندې هم ډرون حمله شوې ده په هغې کې هم زیان اورېدلی دی د دې حملو متعلق دا ویل کېږي چې دا د دهشتګردو لخوا شوي دي او داسې اطلاعات هم راغلي دي چې دغه علاقه کې دهشتګرد موجود و د هغوی خلاف کاروی روانه وه پولیس سره د هغوی جړپ روان و او دې دوران هغوی په پولیس باندې حمله کوله خو دغه حمله چې ده دا خطا شوه نشانه خطا شوه دا په یو کور باندې پرېوته او بل طرف ته دا هم ویل کېږي چې پولیس په دغه دهشتګردو باندې ډرون اټیک کو خو هغې د وجې نه دغه نشانه خطا شو دا ډرون داسې دي چې دا د کیمرې کوم کاپټر د هغه پراپر ډرون نه دي کوم چې د حملې لپاره استعمالیږي بل دې سره بارود وتړلی شي او په هوا باندې هغه کیمره لاړه شي مخې ته هغوی نګراني کوي او بیا هغه پیلوټ چې کوم دی هغه پرېږدي نو هغه چې چېرته هم لاړ هغه خپل سپیسیفیک ټارګټ چې کوم دی هغه نشي په نښه کولی د دې نه علاوه په کورم کې هم یو کور باندې موټر ګوله پرېوتې ده پکې یو تن مړ دی مال مویشي ته پکې نقصان رسېدلی کور ته پکې نقصان رسېدلی دا هغه واقعیات چې اوس خیبر پښتونخوا کې یو معمول جوړ شوی دی روزانه داسې واقعیات مخې ته راځي او دا د دهشتګردۍ یو نوی لهر دی په خیبر پښتونخوا کې ځکه چې بل طرف ته وکتلی شي دهشتګردو یو ګروپ جوړ کړی دی یو اتحاد یې جوړ کړی دی اتحاد المجاهدین پاکستان او په دې کې تقریبا ټول دهشتګرد تنظیمونه چې دي هغه یو ځای شوي دي او یو نوی چیلنج چې کوم دی ریاست لپاره پیدا شوی دی دې سلسله کې حکومت د اپریشن فیصله کړې وه خو دغه اپریشن خلاف په شمالي وزیرستان کې بنو لکي مروت کې ټانک کې خلک راوتي هغوی وایي چې موږ دې ته تیار نه یو چې مزید بل اپریشن وشي ځکه چې په دغه اپریشنونو کې موږ ډېرې قربانۍ ورکړې زموږ کاروبارونه تباه شوي دي موږ ډېر زیات نقصانونه پورته کړي دي خو د هغې هېڅ فایده موږ ته میلونه شوه بیا داسې خلک راشي دا دهشتګرد د بهر نه راولي دلته آباد کړي نو موږ ته د هغه جرم سزا ولې راکوئ چې کوم جرم موږ کړی نه دی دغه خلک راوته ویل چې تاسو خپل پالیسیانې بدل کړئ د اپریشن کولو په ځای باندې امن قایم کړئ خو عام خلک مه متاثره کوئ بیا په جنوبي وزیرستان کې شمالي وزیرستان دواړه ضلعو کې کرفیو چې دغه په دې ورځو کې لږې سهار 5 بجو نه واله تر ماښام 6 بجو پورې 7 بجو پورې کرفیو نافذ وي او پوره جنوبي اضلاع دغه بیلټ چې دی دا یو داسې علاقه جوړه شوې ده چې هلته د عام خلکو تګ راتګ د ماښام مازدیګر نه بعد ډېر زیات مشکل وي د ورځې هم داسې واقعیات مخې ته راځي او چې کله سکیورټي فورسز یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي نو هغوی کرفیو لګي او دغه کرفیو دوران هغوی بیا خپل نقل و حرکت کوي نو دا ډېر زیات سنګین صورتحال دی چې حکومتي ریټ چې دی هغه په دغه ضلعو کې ختم شوی دی د اپریشن خلاف خلک راووتل هغوی خپل احتجاج ریکارډ کړو بل طرف ته خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده په دې غونډه کې دا فیصله شوې ده چې موږ به د امن قایمولو دپاره او د دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره یو آل پارټیز کانفرنس رابلو په دې آل پارټیز کانفرنس کې به مختلف مکاتب فکر خلک هم شرکت کړي عام خلک به هم شرکت کړي علما کرام به هم شرکت کړي دا به یو جرګه وي په دې جرګه کې به موږ فیصله کوو چې موږ دهشتګردو ته څنګه ماتې ورکو او په دې علاقه کې امن څنګه راولو مشترکه حکمت عملي به تیارېږي او بیا په هغې باندې به عمل درآمد کېږي هم په دې اجلاس کې دا فیصله هم شوې ده چې حکومت به خپل یو وفد تیاروي دا وفد به د دهشتګردۍ نه متاثره علاقو دوره کوي هغه کورونو ته به هم ځي څوک چې د چا چې په دې واقعیاتو کې خلک وژلی شوي وي مړه شوي وي شهیدان شوي وي هغه لواحقین سره به هم میلاویږي او د پوره صورتحال جایزه به هم اخیستلی کېږي راتلونکي وخت کې به په دې باندې هم اهم پیشرفت امکان دی چې مخې ته راشي او دې چیلنج باندې څه حده پورې قابو وموندلی شي بل طرف ته که موږ سیاسي میدان کې خبرو وکړو نو سمر هارون بلور ان پي پرېښودې ده مسلم لیګ نون کې شمولیت اختیار کړی دی او ان پي دپاره دا یو ډېره غټه ده چې کله چې بلور خاندان چې په ان پي کې یو ډېر غټ نوم و د ان پي پهچان او هغه اوس لاړ مسلم لیګ نون ته یو داسې جماعت ته چې همیشه د دوی خلاف اواز پورته کړی دی بیانونه یې ورکړي دي او د دوی خلاف یې چغې پورته کړي دي اوس دا فیصله د سمر هارون بلور نظریاتي ده یا سیاسي ګټې لپاره ده په دې باندې به خبره کوو که موږ د نظریاتو خبرو کوو نو ان پي همیشه پښتنو د حق خبره کړې ده د پښتنو د حقوق دپاره اواز پورته کړی دی د پنجاب استعماریت خلاف یې غږ کړی دی
او تنقید یې کړی دی چې مسلم لیگ نون صرف پنجاب فوکس دی، پنجابیان چې کوم دي هغه په پاکستان باندې قابض دي، پښتانه چې دي هغه ځپلي کېږي، هغه متاثره کېږي، خپل حقوق نه محرومه ساتل شوي دي. او په دغه لاین کې تاسو ته پته ده چې څومره بیانونه هغوی ورکړي دي او اوس هم ان پی چې کوم موقف دی د هغې نه هم تاسو خبر. نو بیا په دې کې مین کردار چې کوم پنجاب اشاره چې کوم هغه مسلم لیگ نون ته وه. نو بیا ان پی پرېښودل مسلم لیگ نون ته تل د چرته هم نظریاتي فیصله نشي کېدی، یعنې د قوم پرستۍ سیاست نه او هغه پارټۍ ته تلل چې کوم خلاف دوی اواز پورته کوي چې دا استعماري پارټي ده، د پنجاب استعماریت لپاره کار کوي، نو دا فیصله چې کوم دا خو نظریاتي نشي کېدی که دې ته په ظاهره توګه باندې وکتلی شي. که د مفاد خبرو کړی شي نو څه حده پورې دې ته ټیک ویلی شو، ځکه چې بلور خاندان یو خو په ان پی کې ډېر پخوانو، بل د هغوی دا خیال و چې اسفندیار ولي نه بعد قیادت بلور خاندان ته ورکړی شي، هغه ایم الولي ته ورکړی شو. دوی ته دا ریلایز شو چې ان پی کې دغه موروثي سیاست چې کوم دی دا نه ختمېدونکی دی او دا په هرې پارټۍ کې دی په پاکستان کې. نو بلور خاندان ته دلته هم قیادت ورنکړی شو. بیا سمر هارون بلور د تیر څو کالو نه ان پی نه خفه وه، هغې ویل چې ماته هم عهدې نه راکولی کېږي، عهده نه راکولی کېږي، زموږ خاندان شاته کړی شوی دی، د دې سره په ډېرو معاملاتو باندې موږ سره مشاورت نه کېږي او ایم الولي یو ډیکټیټر دی په ای ان پي کې. نو دا د هغې تحفظات په دغه تحفظاتو بنیاد باندې هغې ان پي پرېښوده او لاړه مسلم لیگ نون ته. مسلم لیگ نون ته تلو سره ورته د ایم ان ای کوم چې مخصوص نشستونه دي په هغې کې یو ټکټ ورته د ایم ان ای ورکړی شو. دا فیصله وشوه چې دا به په مخصوص نشستونو کې ایم ان ای مقرر کېږي د مسلم لیگ نون نه او دا به ممبر اسمبلی جوړیږي. دا اولنۍ ګټه وه. خو دلته سوال دا پیدا کېږي چې آیا راتلونکي وخت کې به دې ته څه فایده میلو شي او که نه. د دې نه مخکې دا خبره تاسو ته وکړم چې سمر هارون بلور چې کله ان پي نه خفه شوه نو هغې کوشش کوو چې پیپلز پارټۍ ته لاړ شي، پیپلز پارټۍ نه ورته ګرین سیګنل میلو نه شو، بیا هغې نون لیګ سره رابطې شروع کړه. په دې کې امیر مقام ډېر اهم کردار ادا کړ او هغې نون لیګ ته راویستله. ان پی دپاره دا غټه جټکه په دې ده چې د دې نه مخکې سینیټر زاهد خان هم ان پی پرېښودی او هغه مسلم لیګ نون کې شامل شوی و، سمر هارون بلور ده. بیا راتلونکي وخت کې چې داسې شخصیات د ان پي نه ځینو ان پي دپاره دا واقعي چې یو سیاسي جټکه ده. خو اوس آیا ان پی کې به سمر هارون بلور ته څه فایده میلو شي، مطلب عهدې به میلو شي، کوم ګیله چې هغې ان پي نه کوي نو آیا دا ګیله به د هغې په مسلم لیګ نون کې ختمه شي؟ داسې نه ښکاري، ځکه چې په مسلم لیګ نون کې خیبر پښتونخوا کې تاسو ګورئ که هزاره بلډ چې کوم د نون لیګ قیادت هم یا دلته سینټرل پښتونخوا کې نو هغه ټول خفه دی، ټول کنټرول دا وخت امیر مقام سره دی، ټولې فیصلې امیر مقام کوي او تر دې چې څومره فایده میلاویږي نو هغه امیر مقام اول خپل خاندان ته، یعنې اوس د هغه ورور اپوزیشن لیډر دی، د هغه زوی کوشش روان دی چې بطور سینیټر راشي. امیر مقام په خپله د خیبر پښتونخوا د نون لیګ صدر دی، ورسره وفاقي وزیر دی. نو امیر مقام کوشش دا دی چې هر څه ځان سره وساتي او باقي خلک چې نون لیګ کې نو هغه ټول خفه دی. یو اختیار ولي چې هغه څه حده پورې مخې ته راځي خو هغه هم د امیر مقام سره ډېر زیات اختلافات دي. نو داسې نه ښکاري چې سمر هارون بلور ته هم داسې څه غټه عهده میلو شي. بل د نون لیګ چې کوم دی هغه هم داسې جماعت نه دی چې هغه ډېر زیات نظریاتي دی او هغه به نظریاتي خلکو ته عهدې ورکړي، هغه هم په مفادو باندې عهدې ورکړي، هغه هم خپل ووټ بینک ته ګوري او خپل فایدو ته ګوري. بیا که عهده میلاویږي په خیبر پښتونخوا کې موجوده حالت کې نو هغه به امیر مقام ګوري. امیر مقام به خپل کسان را مخې ته کوي او هغه به صرف دومره را مخې ته کوي چې هغه تر څو پورې امیر مقام غواړي، یعنې دومره ځای به چاته نه ورکوي چې د امیر مقام ځای په هغې کې روک شي. نو دغه یو صورتحال دی چې د دې په راتلونکي وخت کې نورې هم خبرې دې حوالې سره مخې ته راځي، اپډیټس به راځي او سیاست دی کله اختلاف او بیا سبا له هغه سره ملګرتیا کول څه ناشنا خبره نه ده. تاسو وګورئ په تېرو وختونو کې ډېر داسې خلک وو چې یو بل خلاف به وو او بیا به راوځي شو کې حمایت به د یو بل کول شروع کړو. اګر د مولانا فضل الرحمن اګر د پارټو په سطح باندې وګورئ پی ایم ایل این جی واي پی 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 څنګه بیا الیکشن وخت کې هغه څنګه شي، بیا وروسته د هغې کوم حالت ایون دا یو څو ورځې مخکې دا چې ګورنر هاوس کې ویډیو مخې ته راغله چې فیصل کریم کونډې، امیر مقام، وزیر اعلی ګنډاپور یو ځای ناست دي ګپ شپ لګي خنداګانې کوي. هلن کې عام طور تاسو یوازې وګورئ دوی څومره سخت بیانبازي کوي د یو بل خلاف. دا سیاست کې یو نارمل خبره ده او دا سیاست چې کوم دی دا په منافقت باندې مبني دی.